السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوشتمه سپارہ سورة الاحزاب، یوشتمه سپارہ 21 سپارہ دا سورة الاحزاب، آیت نمبر دا اتوشتم، آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دماغ عزت مندو اللہ رب العزت فرمائی، یا ایوہ النبی قل لازواجکا، اے پیغمبرا اخپلو بیبیانو تویا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اصل کی دا سی وشولا چے یوزلی نبی علیہ السلام تا خپلو بیبیانو دا خبره او فرمایلا چې مونږ ته خرچا راکا، او په دې باندې نبی علی السلام خفش ولو. نو بیا ایوی میاشتې پوری نبی علی السلام پاسه په بلخانه کې د یوه میاشتې راکړه ده. دا خبره به سوره تحریم کې راشي وضاحت سره. نو الله پاک دغه آیت نازل کړو، یا ایوہ النبی اے پیغمبرا قل لازواجکا، تو یا اخپلو بیبیانو تا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کچری تاسو غواړی ژوند دنیا، وزینتها او د دنیا خایست غواړی، فتعالینا نوراشی، امتعکن چز دیر کم تاسو تا سامانونا، واسرحکن او ز پریک دوم تاسو سراحا جمیلا، په پریک دولو خکلی سرا، یعنی زب تاسو پریک دوم او بیا تاسو ته بز ډیره دنیا دیر کم. د دې اصل مطلب داو چې نبی علیہ السلام خپلو بیبیانو ته دا خبره وکړه چې یا به دنیا غواړي یا به ما غواړي. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، او کچری تاسو غواړي اللہ و رسوله او دا اللہ پیغمبر، والدار الاخرتا او کور دا آخرت غواړي، فإن الله عد للمحسنات منكن اجرا عظیما. نو بشکل اختلا چې دا تیر کړی دا د پاره د نیک عملو خزو تاسو نه اجرا عظیما، لوی اجر. یا نساء النبی، اے بیبیانو د نبی علیہ السلام. دا اوس یوه خبره تیره شو، یعنی که تاسو الله غواړئ او د الله پیغمبر غواړئ او آخرت غواړئ، نو الله تعالی داسې نیک عملو ښځو دپاره به لوی اجر تیار کړی دا. یا نساء النبی، اے بیبیانو د نبی علیہ السلام، من یاتی منکن بفاحشت مبینت، اغا څوک چې راشي په تاسو کې کار د بې حییتا ښکارا، نو یضاعف، نو د چند بویر کولے کیگی لها اغیتا العذاب عذاب، یعنی سزا، ضعفین پتو جنتوالی سرا، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، او دغه کار چې دا په الله باندې آسان دا. ومن یقنت، او هغه څوک اطاعت کوي، اگر څوک چې اطاعت کوي حکم منی من کننا پتاسو کې لله دا الله ورسوله او دا الله پیغمبر،
وتعمل صالحا او عمل کوي نیک نؤتها نویر بکومنگ اغیتا اجرها اجر د اغی مرتين دوزلی واعتدنا لها رزقا کریما او تیر کړه د مونږه اغی د پارا عزتمن رزق دیجه پوری خدا خبره د نبی علی السلام بی بیان سره خاص تا اوس د مخ کی چې کومه خبره ده د عام حکم ده نبی علیہ السلام بی بیانو د پاره هم ده او عام خزو د پاره هم ده یا نساء النبی اے بی بیانو د نبی علیہ السلام لستن کاحد نیتاسو پشان دیوی خزی من النساء د خزنا یعنی عام خزو پشان دی خو تاسو نه یو تاسو خو د نبی علیہ السلام بی بیان یو ان تقیتن نو کچری یریږي تاسو د الله نه فلا تخدعنا نو مکوي تاسو نرمي بالقول په خبرو کې دا اوس عام حکم دا ګوره عام خزو د پاره هم دا حکم دا چې کله ساړو سره خبرې کوي ضرورت بخیږي کنه ساړو سره د خبرو لکه یو خزه دا هغه ډاکټر ته لاړه یا یو کسته چې هغه د کور دروازه وډبوله غنټي وکړه کور کې څوک سړی نشته خزه دروازې پرې راغله داسې ضرورت پیخیږي پر دو سړو سره د خبرو کولو نو په دې وخت کې د خځې د پاره الله پاک حکم دادا چې نرمي خبرې بنه کوي خوږې خبرې بنه کوي پستې خبرې بنه کوي د دې نقصان څه ده نقصان یې دادا فیطمع الذی فی قلبه مرض نو تم به پیدا شي د اخسړي پزړه کې د چا پزړه کې چې مرض ده یعنی مرض ده خرابي ده بد اخلاقی ده نو هغه به تم پیدا شي نو وقلنا قولا معروفا او یا یو سیدا صفا خبره صفا سترا خبره کوا سړی سره بس مختصر خبره کوا ټلیفون راشي موبایل راشي سړی دا پکې بس دعا سلام نه بعد مختصر خبر یو دوامه اومدارنګي زنانا دا پردي سړی سره خبرې کوي ضرورت مطابق بس څومره ضرورت ته مغمره خبرې وکړه بس او بیا ورته فرمایي خذو تا وقرنا او کې نه تاسو یعنی اوسې گئی تاسو فی بیوتکنا پخپلو کورونو کې ولا تبرجنا او مخکره کوي زینت خپل تبرج الجاهلیت الاولى پشاند هغه جاهلیت وخت چې هغه کې به خذو ښکارا کولو هغه خپل زینت جاهلیت وخت کې څنګه چالو اوس ګوره دا واوره او بیا د خپل معاشره او سره فټ کا جاهلیت په وخت کې فرمایي چې دا سی و چې واخذ بوا هغه به چادر په دی غاړه کې اچولې وو لکه نن سبام د سخه دي چې په د غاړه کې چادر واچي یو پلو ورسته کې د بل پلو بل طرف ته ورسته کې وختیم بار بندوي نو دا شی وخذ روته بهر بغرځې دي خو نن خو لس قدم دین اور پوری دی غاړه کې چادرم خزینه اچي کپڑے پرې دا نن سبا خو پین شرټ اچولې شي په د غټو غټو شهرونو کې خزو اچولې وي وختیم بر باندې کپڑے هم دغه رنگي تنګ لنډي وي نو الله فرمایي چې بهر چې روزي نو په داسې صورت کې مار وځه بیا کور کې کینا او یو وضاحت به بلم تاسو ته زوکما چې دغه چې کوم آیت ته چې دا خزي په کور کې کینی دا باز سړو خپل خزو د پاره دغه آیت او دغه خبره دا سې کوي چې خزه کا دین د پاره بهر وځي نو هم نه پرېګدي لکه مدرسې ته نه پرېګدي دعوت او تبلیغ ته نه پرېګدي د دین کار پسې نه پرېګدي خو کله بیا ودوي بیا سړی او تمخ کی وی خزي ور پسې بیا خیر دی کله بیا مړې وشي بیا سړی مخ کی وی خزي ور پسې وی کله د بازار ضرورت راشي به سړی او تمخ کی بیا غزي کې خدا خبره نشته ده خو چې کله د دین خبره ده د قران او حدیث خبره ده بیا خزي مو منې کو نه کپ پردې کې واخذوي او مدرسې ته چې دین زده کوي اسلام دعوت د پاره وځي نو هیڅ خبره نشته چې په پردې کې سي د نبی علی السلام په وخت کې به بیان نه وته نبی علی السلام سره به jihad تتلی نبی علی السلام سره به جمعات ترتلی منستا جمع ته برتلی دغه بخپل ځای وغه کې بودرې دي واقع من الصلاه او منس کای موي
واتینا الزکات او زکات ورکوي، واتینا الله ورسوله او حکم منی د الله او د پیغمبر. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، بشک غواړي الله چې لري کی تاسو نه الرجس گندگی د ګناه. اهل البیت اهل بیتو، ویطهرکم تطهیرا او پکوي تاسو په پکولو سره، وذکرنا او یاد ستئ ما اغس یتلا فی بیوتکنا من آیات الله والحکمت، چې بیانېږي د تاسو په کورونو کې د الله آیتونه او د حکمت خبرې، د حدیث خبرې. ان الله بشک الله تعالی کان دا لطیفا خبیرا، باریک لیدونکي او خبر. یو ځل داسې وشول چې ام سلمہ رضی الله عنها چې دا دی مونږه مور بیبی ده، د نبی علی السلام بیبی ده، د راغلا پښتنه وکړه بعضو خزو چې په قران کې الله تعالی د سړو ذکر ډیر کړی دا او د خزو ذکر پکې کم ده، د خزو د اجر ذکر. نو الله پاک دغه آیاتونه نازل کړل، تاسو واورئ اوس کې. ان المسلمین بشک مسلمانان سړي، والمسلمات او مسلمانان خزي، والمؤمنین او مؤمنان سړي، والمؤمنات او مؤمنان خزي، والقانتین او تابعدار سړي، والقانتات او تابعدار خزي، والصادقین او رښتینی سړي، والصادقات او رښتینی خزي، والصابرین او صبرناک سړي، والصابرات او صبرناک خزي، والخاشعین عجزی کونکی سړي، والخاشعات عجزی کونکی خزي، والمتصدقین او صدقه ور کونکی سړي، والمتصدقات او صدقه ور کونکی خزي، والصائمین او روزانیونکی سړي، والصائمات او روزانیونکی خزي، والحافظین فروجهم او حفاظت کونکی سړي. د تشه حفاظت فروجهم چې هغه حفاظت کوي د خپل د شرم زینو. والحافظات او حفاظت کوونکی خزي د خپل د شرم زینو. والذاکرین الله او یدون کی د الله لرا سړي کثیرن ډیر، والذاکرات او یدون کی الله لرا خزي ډیره. نو اعد الله لهم مغفرة و اجر عظیما، دې سړو د پاره او دې خزو د پاره الله تیار کړی دا مغفرت، الله به وبخي او لوی اجر. وما کان لمؤمن ولا مؤمنه، او ندی جایز یو مؤمن سړی د پاره او مؤمن خزي د پاره اذا قضى الله ورسوله، کله چې فیصله وکي د یو کار په باره کې الله او د الله پیغمبر امرند یو کار، ان یکون لهم الخيره من امرهم، چې وی هغوی ته اختیار د خپل کار نه. مطلب دا چې یو کار باره کې الله فیصله وکي او د الله پیغمبر فیصله وکي، بیا به پکې ځان نه خبرې نه کوي چې نه د ما نه ده خوښه، د ما پلار نه ده خوښه، د ما لور نه ده خوښه، د ما زوی نه ده، خدا به نه کوي. مخکې خبره اصل کې روانه ده. د نبی علی السلام ترور لور وا زینب بنت جحش رضی الله عنها. د دې رشتہ وغوښتله حضرت زید رضی الله عنه، او حضرت زید چې و دا د نبی علی السلام غلامو. نو زینب بنت جحش په خپله او د دې مور او پلار دې رشتې نه انکار وکړو او دا رشتہ غوښتي وه د الله پیغمبر. نو الله پاک دا آیت نازل کو چې د الله پیغمبر یو خبره وکړي تاسو بیا پکې انکار کوئ، نو بیا دا رشتہ وشوله. ومن يعص الله ورسوله، او څوک چې نافرمانی کوي د الله او د الله پیغمبر، فقد ضل ضلالا مبینا، نو په تحقیق سره گمراه شوه په گمراهی لري سره. واستقول للذي، او یاد کا هغه وخت چې ویلی وتا للذي اخسریتا، سړی نه مراد دي کې حضرت زید دا، انعم الله علیه وانعمت علیه، چې الله احسان کړو پاغه باندې چې الله ورته ایمان نصیب کړو، او تا هم احسان کړو پاغه باندې چې تا هغه نه خپل زوی جوړ کړو.
امسک علیکا چې وستا خپل وستا ته زوجکا خزه دیتا. مطلب دا د چې کله دا رشتہ وشولا د حضرت زید او د حضرت زینب بنت جحش دا رشتہ وشولا، خو د دوی وخت نه تیرېدو سره کې جوړښت یې ونه غوښتو. بس خزه خوندي سره جوړ نشول. نو چې جوړ نشولو نو دوی منځ کې جدائی راتله. نو په دې کې نبی علیہ السلام حضرت زید ته ویلو چې ګوره طلاق ونه چي، د خزه ځان سره وسته، او دا ورته ویلو چې واتق الله ويرګه د الله نه، وتخفي في نفسك او پټ ستلتا په خپل زړه کې اے پیغمبره ما هغه خبره الله مبديه چې الله کار کون کی داغه خبره، وتخشى الناس زکه چې ته وډر شوی د خلکو الزاماتونه. نبی علیہ السلام خو پویو په دې خبره باندې چې حضرت زید چې د ما ترور لور زینب بنت جحش ته طلاق ویر کی، نو الله به ما ته حکم وکي چې دې سوسته نکاح وکړه. نو د خلق به بیا څه یي، ځکه چې په عربو کې دا قانون و د جاهلیت قانون چې چا ته ویلو چې ته د ما زوی، نو دا به حقیقي زوی وګرځېدو. نو حضرت زید ته خو نبی علیہ السلام زوی نه ویلو، د زوی نسبت یې کړو. نو که دې طلاق ورکي خپل خځې ته او چې زه بیا دې سره نکاح کوم، نو خلق بیا یي چې دا پیغمبر علیہ السلام خو خپل نونګور سره نکاح وکړلو، یا د زوی باندې ځکه طلاق واچولو چې دا خځې خپل خوښه و، نعوذ بالله. خلق به پیدا الزامات لګي. نو الله فرمایي چې دا به کیږي، همداسي دا به کوو، دا به ځکه کوو چې دا قانون متو د جاهلیت دا قانون، ځکه چې حضرت زید د تا د خلی بلل زوی ده، د تا حقیقي زوی خو نه ده، د تا مور او پلار نه خو نه ده پیدا او تا نه خو نه ده پیدا، دا خو تا د خلی بلل زوی ده، مو بولا بیٹا ده. نو دا اندسی الله فرمایي زکوم، دا به کوم همداسي، ځکه چې دا قانون ختم شي، د خلکو زړه دا خبره وزي. نو والله ولختلا احق زیات حقدار دا ان تخشاه د دې خبرې نه چې ويریږي د الله نه. نو فلما قضا نو هر کله چې پورا کړلو زید منها د اغینا، زید نما په قران کې رغلی ده، صرف یو صحابي ده چې نما په قران کې رغلی ده، یو صحابي ده چې حضرت زید ده. څومره لوی فضیلت ده. او دا غلام ده، دا د مکی اوسیدونکو هم نه و، خو چې کله نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو، نبی علیہ السلام سره ملګری شو، نو الله څومره لوی درجه ورته ورکړه. نو پورا کړلو زید داغې نا وترن حاجت خپل، زوجناکها نو په نکاح کې در کو مونږه تا ته دغه بیبي لکه د پارا لا یکون علی المؤمنین حرج، چې نه مؤمنانو د پارا څه تکلیف څه سبا د قانون بل چوک به جوړ نکي، دا قانون مات شي بس. نو فی ازواج ادعیائهم نو په معاملې د هغو ښځو کې چې هغه د خولې بللو زمنو خپلو کې دي، یعنی چا هم چې چا ته ویلي چې د مازوی چې دا قانون ختم شي. نو اذا قضوا هر کله چې پورا کی منهن دا غوینا وترن حاجت خپل، وکان امر الله مفعولا او دغه حکم د الله چې دا خامخا کیدونکې دا. ما کان علی النبی نشتا په پیغمبر باندې من حرجن څه ګناه یا څه پابندی، فیما په هغه کار کې فرض الله له چې مقرر کړی وی الله غد پاره، سنت الله دا طریقہ د الله دا، فی الذین په معاملې د هغه پیغمبرانو کې خلو چې تیر شوي دي من قبل تا نمخ کې یا دین مخ کې. وکان امر الله قدرا مقدورا او وی هغه حکم د الله قدرا مقدورا، ایوا فیصله مقرره کړی شوی. الذین دا طریقہ د پاره د هغه خلقو دا، یا د پاره د هغه خلقو دا، یا د پاره د هغه پیغمبرانو دا، او پیغمبران خو ټولو کې دا صفت دي. یبلغون رسالات الله چې هغه تبلیغ کوي، رسوي پیغام د الله. د چی تبلیغ کوي؟ د الله د پیغام چې هغه کتاب ده. ويخشونه یریږي د الله نه، ولا یخشون احدا او نه یریږي هغه د هیڅ نه،
الا الله مگر الله نه یریږي. دا کومه طریقه ده؟ دا طریقه دا چې نبی علی السلام تعالی د ډیرو به بیانو اجازت ورکړو، ځکه چې هغه د دعوت کار کوي، هغه د پر ضرورت تا. وکفا بالله حسیب، او کفی دا الله تعالی د پاره د حساب خستلو. ما کان محمد ابا احد، ندا محمد صلی الله علیه وسلم پلار د یو کس من رجالکم، د نرینا او د تاسو نه، یعنی نبی علی السلام د چا پلار نه ده، د سړیو اچ غلونی خو وی د نبی علی السلام، خو زمان نه و چې کوم یو هغه په بچپن کې وفات شو. نو دیجه کې الله پاک بیا خبره وکړه چې حضرت زید د نبی علی السلام زوی نه ده. نو نبی علی السلام چې کوم بچی و زمان یو قاسم او طاهر او طیب د حضرت خدیجه بچی رضی الله عنها، او ابراهیم د ماریا قبطیه بچیو. نو یا ایها الذین آمنوا ولکن رسول الله، لیکن رسول د الله دا، وخاتم النبیین، او اخره پیغمبر دا د پیغمبرانو نا. وکان الله ودا اختلا بكل شیء علیما، په هر شی باندې خبر. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اے مومنانو یدوی الاختلا په یدولو ډیرو سرا. وسبحوه بکرة واسیلا، او پکی بیانوی د الله سحر و مخام. هو الذی الله غزات یصلی علیکم، چې رحمت یی پتا سو باندې، و ملائکته، او ملائک داغه دعاګانې کوي. لیخرجکم، دې د پاره چې رو بسی تاسو، من الظلمات الی النور، د تیارو رڼا ته. وکانه بالمؤمنین رحیما، او دا پیغمبر علی السلام په مؤمنانو باندې ډیر مهربانه. تحیتهم، نو استقبال دا غیب یوم یلقونه، په هغه ورځ چې ملویږي به هغه سره، سلام په سلام سره وي. وعد لهم اجرا کریما، او تیر کړی د الله غوی د پاره عزتمن اجر. یا ایها النبی، اے پیغمبر، انا ارسلناک، بشکر استولې مونږ ته، شاهدن بیان کون کے، گواہی کون کے، و مبشرن، او زیر ور کون کے، و نذیر، او يرون کے، و داعیا الی اللہ باذنہ، او دعوت ور کون کے اللہ تا په حکم د الله سرا. و سراجا منیرا، او دیوا روخانا. مطلب دا ورنا ده کنه نبی علیہ السلام چې کوم دین په لوي دا ورنا ده، او نبی علیہ السلام په خپل ورنا ده. وبشر المؤمنین بان لهم، او زیر ورکا مومنانو تا چې بشک دوی د پاره، من الله د الله طرفنا، فضلا کبیرا، لوی فضل دا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، او خبر ممنا د کافرانو او د منافقینو. ودع، او پریگ دوا، یعنی پروا مکوا. اذاهم، اغه تکلیفنا چې هغه در کوي هغه پریگ دوا، پروا مکوا. وتوکل علی الله، او بروسا کو په الله باندې. وکفا بالله وکیلا، او کفی د اختلاف کار جوړولو سره، په وکالت سره. یا ایها النبی، یا ایها الذین آمنوا، دا یو احکامات دي د مخ کې تیر شوی دي. یا ایها الذین آمنوا، اے مومنانو، اذا نکحتم المؤمنات، کله چې نکاح وکي تاسو مومنانو خذو سرا، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، بیا دوی ته طلاق ورکي مخکې د جمانا، مخکې د کورولینه طلاق راغلو. نو فما لكم علیهن من عدة، نو لازم نه د تاسو طرف نه پاغوی باندې هیڅ عدت، په داسې خځې باندې به عدت نشته. ګوره چې کله د خځې او خوند منځ کې نکاح شوی ده، خو جما نه ده شوی، رخصتی نه ده شوی، ملاو نه ده شوی خپل کې، او طلاق راغلو، دې خځې باندې بیا عدت نشته. تعتدونها، چې تاسو شمروي هغه، فمتعوهن، بس بیا خرچا ورکوي هغوی ته، وسرحوهن، وزاد کوي هغوی سراحا جمیلا، په ښکلي ازدولو سره. سوره بقره کې دا تفصیل تیر شوی ده. یا ایها النبی، اے پیغمبر، انا احللنا لك ازواجك اللاتی، چې بشکه مونږه حلال کړی دي تا د پاره بیبیانې دتا، اللاتی هغه بیبیانې، اتیت اجورهن، چې ویر کړی ته یا ویر کړی دتا مہر د هغوی،
وما او هغه وینځي ملکت یمینکا چې مالک شي خلاص تا دی هغه مما افاء الله په هغه وینځو کې چې الله په غنیمت کې درکړي دي تا ته علیک تا ته نو یو خدا جایز شو. دویم اوس الله پاک خی چې کومې رشته جایز دي وبنات عمک او د تر لونه دیتا وبنات عماتک وبنات عماتک او د تر لونه دتا یعنی د پلار خور چوي وبنات خالک او د تر لونه دیتا د ماما لونه دیتا وبنات خالاتک او د ترور لونه دتا هغه ترور چې هغه دی مور خور ده اللاتی اغا هاجرنا ماکا چې هجرت کړي لتا سره ومراتن مؤمنتن او اغا خزه مؤمنه ان وهبت نفسها چې اغا ویر کی خپل ځان لنبی پیغمبر تا یعنی داسې واخذ راغله چې هغه پیغمبر ته ویلو چې ما ته خپل ځان در کړی دا یعنی ما سره ته نکاح وکا نو په دې کې الله نبی علی السلام ته به اختیار ورکړی دا چې او شتا مرضی دا کدی خدي ست نکاح کوي او کنه کوي خدا کار صرف نبی علی السلام د پاره دا عام کس شدا هغه نکاح بده شي نه کیږي هغه نکاح به کیږي داسې چې وا خزدا چې هغه ست نکاح کوي نو هغه کې به دغه پلار رضا ضروری وي چې هغه ته ولی الی شي او په نکاح کې به گوايان وي په نکاح کې به یو جمع وي یو علل اعلان به د نکاح کیږي نو ان اراد النبی کا اراده لري نبی ایستن کیها چې په نکاح کې واخلي اغا خالصتا لك من دون المؤمنین دغه اجازت اے پیغمبر صرف تا د پاره دا سوا د مؤمنانو نه هغه د پاره دا اجازت نشتا هغه بخامخ ولی بموي گوا بموي نو قد علمنا ما فرضنا معلومه ده مونږ اغه حدنا چې مقرر کړی دی مونږه علیهم په هغه باندې یعنی کوم حدونه هغه سړی باندې کومه خرچه چې لازم کیږي په نکاح سره فی ازواجهم په باره د خزو د هغه کې او ما په باره د هغه وینځو کې ملکت ایمانهم چې ملکان شوی دي خلاصونه دي تاسو دی هغه لکه لا یکون علیکا دې د پاره چې نوی پتا باندې حرجن چتنګي وکان الله تعالی تعالی غفور الرحیم بخون کے مہربانا ترجی من تشاؤ نو کته جدا کوي من تشاؤ منهن اواخذ د دوینا یا ته جدا کېږي د دوینا وتؤوی الیک من تشاؤ یا ساتي ځان سره اواخذ چې ته غواړي دې کې اصل کې خبره دا وا چې کوم سړی چې دوی خزي دي یا درې خزي دي یا څلور خزي دي اول تاسو دا مسله وورئ دغه سړی به د ټولو خزو په منځ کې وخت تقسیموي لکه دوی خزي دي نو ایوا اورې شپه به یې سره وي بل به بل سره وي دا تقسیم وکړي دا د انصاف خبره ده او دا د شریعت خبره ده او د نبی علیہ السلام به بیان زیاتی وی خو نبی علیہ السلام باندې الله دا پابندی نه ولګولي ځکه نبی علیہ السلام تعالی او فرمایل چې تا مرضی ده چې ته کومي خځې سره پته کېږي کومي خځې سره ډیر وخت راي کومي سره لږ وخت راي دا تا مرضی ده خو دې باوجود نبی علیہ السلام د خځو په مخ کې داسې انصاف کړی دا چې مثال نشته بیا به هم هغه نمبر یې خو کني د انسان په فطري طور باندې د انسان په ژوند کې وی خځې ته ژوند ډیر شي بلې ته کم ورشي دا خو د انسان فطرت ته لکه نبی علیہ السلام حضرت عائشہ سره کوم امینه وا نو غډیره زیاته وا بیا نو ذالک ادنا ان تقر اعینهن دا کار نږدې دا چې یخ بشي سترګې د هغه ولا یخزن او نه بغم جن کیږي ويردوینا او بل دا چې راضی بوي هغه بما په هغه څه باندې آته تهن كلهن چې ورکوي تا غوي ټول تا والله يعلم ما في قلوبكم الله پويږي په هغه څه باندې چې د تاسو په زړونو کې دي وکان الله وتعالى تعالی علیما حلیما په هر څه باندې پوي او صبرناک
لا يحل لك النساء من بعد ندی حلال تا د پارا نور خزی ورستو د دینا ولا ان تبدل بهن او دا هم ندی حلال چې ته بدل کې د دوی په ځای باندې من ازواج نور خزی ولو اعجبک اگر کا خولگی گیتا تا حسنهن خیس د اغوی معاملہ په څه باندې رغلی و د نبی علی السلام او د بیبیانو معاملہ په دی باندې رغلی و چې بیبیانو خرچاو غختلا نو الله پاک نبی علی السلام ته ویل چې چوک خرچا غوړي غوي ته خرچا ویر کا او په خې طریقې سره بس فارغه کا جدای کا خو چې کله د نبی علی السلام بیبیانو دغه آیت واوریدلو د نبی علی السلام د فیصله واوریدنو ټولو بیبیانو ویل چې نه مونږه دنیا نه ده پکار مونږه خرچا نه ده پکار مونږه مال او دولت نه ده پکار مونږه ته پکارې مونږ تاسو سره وخت لرو نو بس الله ویلو چې بیا د سینه چې ته بیا غناباد په دوی کې یو بیبي ته فارغه کې دی بجای بل سره طلاق نکاح وکي او دې کې دا مراد هم د چې کومي بیبيان دي بس امدادي بس نور سره بیا نکاح مکوا الا ما ملکت یمینک مگر حلال دي هغه وینځي چې مالک شي د هغه خلاص دیتا یعنی وینځي ته حلال دي وینځو باندې پابندی نشته وکان الله تعالی اختلا علی کل شیء رقیبا په هر شی باندې نظر ستون کې یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تدخلوا بیوت النبی من نوزو د نبی علی السلام کورونو ته د نبی علی السلام خډیر کورونو وکړه هری بیبی ځان ته بیل کورو الا ان یؤذن لكم مگر چې کله اجازت ملاو شي تاسو ته الا طعام خړل د روټی ته نبی علی السلام چونکی نبی علی السلام د مرکز و د نبی علی السلام کور نو کله کله به د نبی علی السلام په کور کې یو خاص میټینګ وکړو نو هغه ته به صحابه کرام مرتللو یا ودا سیوا چې نبی علی السلام به روټي وکړلا صحابه کرام به راوغختل روټي ته نو په دې ځکه به بیا باز د سیبو چې د صحابه کرام به مخ کې نه راغلل نبی علی السلام سره مینا وکنه مخ کې نه براغلل لکه مخام روټي د مزدګر نه براغلل او بیا باز د سیو چې روټي به وخړل بیا بالته ناستو نبی علی السلام نه بجرنه کېدو مینه او محبت یو نو الله پاک صحابه کرام دې کار نه منې کړل چې دا څه ونه کوي چې کله روټي تیار شي را بشي روټي چې اوخري بس بیا بلاړ شي ځکه چې نبی علی السلام تنګيږي نبی علی السلام تاسو سره دومره کې نستلې نشي او نبی علی السلام تاسو نه شرمېږي چې تاسو ته وایي چې بس لاړ شي یا دا د تنشیله چې وختي مرڅي خو الله فرمایي چې زه خو نه شرمېږم زه خو درته ویل شم دای وا خبره شو خدا حکم عام هم نه ګوره دا د سینه ده چې دا صرف نبی علی السلام د کور حد پورې ده دا حکم مو د پاره هم ده چې کله څوک د تروټي وکي نو مخ کې نه ما ورڅا مثلا د ماخام روټي ده او ته ورشي مزدګر خزو پکور ناوځي سړیو ته بیٹک کې ناس نو د خزي به روټي تیارې څنګه چې ته ورغلې خزي به د تا خدمت کوي تا ته به اضافي چای تیرې اضافي به وبکی غدي بیا تاسو را کومي خزي راغلي بیا غوي سره بکینی کغه به تاسو ته مخام روټي تیرې تنګيږي کنه دا طریقه نه ده کوم چې د روټي ټایم درته خیال شوی دا هو به هم هغه ټایم ته ور شه بس او به چې روټي اوخره موږ چې کله لاړ شو روټي اوخرو الا بیا فروټو انتظار کوو بیا د کاوی انتظار کوو بیا پکې غب شپ انتظار کوو نو بیا دینه بیا کور ولا تنګيږي دی خبره نه بچي روټي دو خوړه او پاتېګا ها کا کور ولا د تویل چې نا وسار شا کینا لک خبرې کوو لک دا کوو بس خیر دی الا طعام خړل د روټي تا غیر ناظرین اناهو په داسې حال کې چې تاسو انتظار کوئ هغه پخلی ته انتظار مکوئ چې کله پخاشي به ورشه ولکن اذا دعیتم لیکن کله چې دعوت درکړل شي تاسو ته فدخلوا نبیا لاړ شي فاذا طعمتم بیا هر کله چې تاسو روټي وخورئ فانتشروا او بیا
رخصت شي. ولا مستأنسین او مکی نی تاسو گپ شپتا، مکی نی تاسو گپ شپتا، لحدیث د پاره د خبرو، ان ذالکم بشک دا کار د تاسو کان یؤذن نبیا تکلیف ور کوي پیغمبر تا، فیستحی منکم لیکن پیغمبر خو شرم کوي تاسو نه، والله لا یستحی من الحق لیکن الله پاک حق بیانولو کی شرم نه کوي. و اذا سالتموهن متاعا او کله چې تاسو غواړئ اغوینا څه شی، نو فسالوهن نو غواړئ اغوینا می ورای حجاب ورست د پردینا. بعض مسلې ضرورت بشو، څه ضرورت بشو، نو صحابه کرام بلاړو نبی علی السلام کورته. نو مخکې به داسې وا چې د کورونو دروازې به هم نه خو پردې به ورته ځوړندې وي. نو چې کله تاسو هغوی سره څه خبره کوئ نو به یو طرف ته شئ، دروازې نه یو طرف ته شه، پردې نه اخپله ودرېږه او د نبي علیه السلام بیبیانو سره به څه خبره وي یا ورسره کوه. او همدا حکم هو اوس هم ده چې ته یو کور ته لاړلې او کور ګنټي د وکړه یا د ناکینګ وکړو، دروازه د وډبوله، نو دروازې ته مخامخ مه ودرېږه چې دروازه خلاصه شي ته ټول کور وګورې، نه یو طرف ته ودرېږه. کېدای شي کور کې سړی نه وي، ښځه سوال جواب کوي، نو یو طرف ته کوه، مخامخ کېږه ما ورسره. خو د موږ خو دا صورتحال ده د موږ معاشرې چې د کور دروازه اسې هم ډډه وي، د خلک چې په لیارې تېرېږي نو پکې سترګې غړوي، پکې سترګې غړوي. حالان کې دا نه ده پکار ده شي. ذالکم اطهروا لقلوبکم وقلوبهن، دغه کار ډیر پاک ده د تاسو زړونو د پاره او د هغوی زړونو د پاره. وما کان لکم او نه دی جایز تاسو د پاره ان تؤذوا رسول الله چې تاسو تکلیف ورسوي رسول د الله ته، ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا، او بل دادا چې نکاح به نه کوي د نبی علی السلام بیبیانو سره ورستو د وفات د نبی علی السلام نه هیڅ کله. د نبی علی السلام بیبیانې د خودی مومیان دي، دوی سره به نکاح نه کیږي د هیچا. ان ذالکم بشکدا کار تاسو د پاره کان عند الله عظیما، د الله په نس باندې لویه ګناه ده. نو ان تبدو شیئا او تخفوه، نو کوم کتا سو ښکارا کوي یو شی یا پټوي، فإن الله کان بكل شیء علیما، بس بشک الله په هر شی باندې خبر ده. ولا جناح علیهن، او نشته ده ځان تکي نستل، د خزې د پاره حکم ده چې نشته ده ګناه علیهن په هغو ښځو باندې چې هغوی ځان تکینی بیله کینی په خلوت کې کینی، یعنی کومو سړو سره ته بیله کې نستلی شي، کوم سړی سره ته بیله په کمرې کې کېنستلی شي، په ګاډي کې سفر کولی شي، کوم سړی داسې دا کومې رشتې دي؟ نو ټولو نه اول فی آبائهن، پلاران د دوی پلار سره، ولا ابنائهن او زمن د هغوی، ولا اخوانهن اورونه د هغوی، ولا ابناء اخوانهن او ورېرونه د هغوی، ولا ابناء اخواتهن او خورونه د هغوی. خو دا خورونه ورېرونه د چا؟ د دې ښځې د خاوند نه ګوره، د خاوند خوریه او د خاوند ورېره دې سبه بیله نه کیني، دې سبه بیله سفر نه کوي. ولا نسائهن او هغه ښځې چې هغه نیکی ښځې دي، باکرداره ښځې دي. د ښځو ذکر الله ویلي وکړل، ښځو ځکه چې کایوا بے حیا ښځه ده، بدکرداره ښځه ده، بے شرمه ښځه ده، دې سره به هم بیله نه کیني یوه ښځه. د دې مثال د سړو ده، لکه چې دا سبا سړو کې کینی بیا سړو سره د تا خبرې کوي. ولا ما ملکت ایمانهن او نه هغه چې هغه غلامان دي تاسو دي، وینځي د تاسو دي یا غلامان دي تاسو دي. واتقین الله، ويریږي د الله نه. ان الله بشک الله کان ذا علی کل شیء شهیدا، په هر شی باندې نظر لرونکې. ان الله وملائکته یصلون علی النبی، بشک الله پاک او ملائک د الله دوی څه کوي؟ درود یې رحمت استي علی النبی، په پیغمبر باندې. یصلون چې لفظ الله ته پر راشي نو دې مطلب دا ده چې الله تعالی رحمت استي په پیغمبر باندې، او ملائکو طرف نه راشي نو دعاګانې کوي ورته ملائکه پیغمبر ته.
او چې کله امتیانو طرف نه راشي نو دا درود ده بیا. نو نبی علیہ السلام دومره لویه درجه ده، دومره لویه هستی ده چې الله فرمایي چې بشکا الله او ملائک ده الله دوی درود یایي او رحمت یایي او دعاګانې کوي په نبی علیہ السلام باندې. نو تاسو به څه کوئ؟ نو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو اے مسلمانانو، اے مومنانو، درود واستوي تاسو په نبی علیہ السلام باندې، وسلموا سلام یایو، تسلیما په سلام ویلو سره. بعض دسی اعمال دي چې هغه ته یا دې متوجه نشته یا مونږ ته معلومه ده خو هغه باندې مونږ عمل نه کوو. په هغه کې یو درود ویل دی په نبی علیہ السلام، او د دې ډیر زیات ثواب ده، ډیر زیات ثواب ده. حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام فرمایي ته چا چې نبی علیہ السلام باندې درود ویلو، یو ځلې درود ویلو، نو الله تعالی به دې ته څلوېښت نعمتونه ورکوي د انسان ته. او چا چې یو ځلې درود ویلو نو الله تعالی به ور باندې 10 رحمتونه نازل کی، 10 به ورته ګناهونه معاف کی، 10 به درجه بلندی کی په یو درود ویلو باندې. او چې څوک سحر او مخام 10 ځلې درود وی په نبی علیہ السلام باندې، نو قیامت پورې زبوتا د نبی علیہ السلام شفاعت ملوي. او څوک چې اذان نه بعد درود وی په نبی علیہ السلام باندې، نو هغه تبم قیامت پورې جی شفاعت د نبی علیہ السلام ملوي. او څوک چې درود ډیر یې عادت وي د درود ویلو، پولیس رات باندې به آسان سره لاړ شي، دعاګانې به الله تعالی قبلای، او د درود به الله تعالی دی دعاګانو د پاره وزر وګرځي، پر به ورته وګرځي. او یو کس نبی علیہ السلام تراغللو، نبی علیہ السلام ته ویلو چې اے د الله نبی زه پتا باندې درود یم. د حدیث ته لږ متوجه شو، زه چې کله دعاګانې غواړم نو یوه حصہ پتا درود یم، 3 حصے ځان ته دعاګانې غواړم. نبی علیہ السلام ته ډیر ښه کوي، خو که د درود لږ نور زیات کو دا به ډیره ښه. دی ورته ویلو چې خاطیک ته زه به نیمه حساب درود یم، نیمه حساب ځان ته دعاګانې کوم. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې ډیره ښه ده، خو که د درود شریف د لږ نور زیات کړو. بیا ورته د صحابي ای چې اې د الله نبی، نو بیا به دسې کوم چې 3 حصے به درود یم، یوه حصہ به ځان ته دعاګانې کوم. نبی علیہ السلام ته فرمایي چې دام ښه ده، خو که لږ نور دی درود زیات کړو. نو بیا ورته دې کس ویلو د صحابي چې اې د الله نبی چې بس بیا به ځان ته دعاګانې نه کوم، صرف پتا به درود یم. نو بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا خو دې تا هر ارمان پورا شولو، چې صرف ته په ما درود یې بیا خو د تا هر دعا قبول شو، بس هر حاجت به الله پورا کی. دومره خیر او برکت الله په دې درود کې اچولې ده. او مونږه دومره بدبخت یو چې کله د نبی علی السلام نوم واخستل شي بیا هم مونږه درود نه یې. حالانکه د دې خبره حکم ده چې بیا به درود یې، بلکې نبی علی السلام به دعا کړی ده چې تباد شي هغه انسان چې هغه په مخ کې د پیغمبر او د محمد صلی الله علیه وسلم نوم واخستل شي او د اور باندې درود ونی. نو دا باز خبرو تفصیل لږ ضروری وی چې مسلمانان د نبی علیہ السلام امتیان متوجی شي او ثوابونه او تزیات ملو شي. ان الذين بشک اغا کسان منافقین مراد دي یؤذون الله ورسوله چې هغه تکلیف رسوي الله ته او د الله پیغمبر ته، لعنهم الله فی الدنیا والآخرہ، لعنت یلدا پاغوی باندې الله پاک په دنیا او په آخرت کې، وعد لهم عذاب مهینا، او تیر کړه دا غوی د پاره عذاب مهین سپکون کې. والذین اغا کسان یؤذون المؤمنین والمؤمنات چې تکلیف رسي مؤمنانو سړو ته او مؤمنانو خزو ته، بغیر مکتسبو بغیر څه د جرم نه، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. نو په تحقیق سره هغه واخستلا خپل ځان باندې بهتان، یعنی د غټو دروغ او بوج، و اسم مبینا او گناہ کرا. یا ایها النبی اے پیغمبر، کل ازواجک تو یا بیبیانو تا، و بناتک او خپل لونو تا، و نساء المؤمنین او د مؤمنانو ټولو خزو ته ویا، ټولو خزو ته ویا.
یدنین علیهن من جلابیبهن چې رازوړند کی په خپل ځانونو باندې من جلابیبهن هغه صدرونه خپل یعنی جلابیب د جلباب جمع ده او جلباب په عربي کې لوی چادر ته یي چې داسې چادر وي چې سر نه نسه خپو پورې د خزه پکې پټوي نو دا د پردې حکم دا کنه دا چې مو یو چې د مخ پردا نشته او پردا نشته نه سر نه خپو پورې جلباب هغه چادر ته ویل شي چې سر نه خپو پورې د خزه پکې پټ شي دا ځکه دا ویلي ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذینا دغه پردا ځکه ضروری ده چې دا خزه و پیژندل شي چې دا پاکه خزه ده په پردې کې روانه ده په حیا کې روانه ده فلا یؤذین او چې څوک ورته تکلیف ورنه کی ګوره کومه خزه چې پردې کې روانه وي پټه روانه وي خو په طریقې باندې روانه وي څوک ورته ګوریم نه کدا سړی په منځ کې روانه وي کنه چا کې دا جرأت نشته چې هغه ته څوک وګوري یا څه وکړي ورسره حکومه خزه چې بے پردې روانه وي بے ستر روانه وي ګډه وډه روانه وي نو هر سړی به پکې سترګې نیولې وي هر څوک بور پسې وي هر څوک بور پسې وي نو چې په لیارې باندې وا خزه چې په کار چې سیده لاندې د سترګې غړی که معمولی سړی باندې د نظر ولګېدو نو چا په زړه کې چې مرض دغه دی بیا پرېږدي نه که موټر سایکل له موټر سایکل بدر پسې رته وای که موټر د موټر بدر پسې رته وای سترګې بوته نه غړی کوم څه مرضیان سړی دي ځکه چې هغوی راوځي اندي پسې دغه سړي ګرځي هم د ښځو پسې نو چې سترګې راته وغړولې بس هغه به در پسې شي او چې سترګې ټیټې غړوي ښه په پردې کې یوه ښځه روانه ده مجال شته چې یو سړی جرأت وکړي چې هغې ته دې وګوري نو وکان الله غفور الرحیم او دا الله تعالی بخونکې مهربانا لئن لم ينتهي المنافقون او کچری من نشو منافقان خلق والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې دغه په زړونو کې مرض ده والمرجفون او هغه خلق چې هغه خوروی افواغان فی المدینه په مدینه کې لنغرینک بهم نخامخ بمو تقطور کو تا پاغوی باندې تقطور بدی کو مسلط بدی کور باندې ثم لا یجاورونک او بیا به هغوی پاتې نشي د تا په ګاون کې فیها په دې مدینه کې الا قلیلا مگر لګ ملعونینا لعنت به ویل شي په هغوی باندې اینما سقفوا کوم ځکه چې وی هغوی اخذو رانیول کېږي به هغوی وقتلوا تقتیلا او قتل کېږي به په سختو قتل کولو سره سنت الله دا طریقه دی الله دا فی الذین په معاملې د هغو کسانو کې خلو چې تیر شوي دي من قبل مخکې د دینه ولن تجد او هرگز به تو ونه مومي لسنت الله تبدیلا د الله طریقې لره بدلېدل یسألک دا خلق تپوس کئیتان یسألک الناس عن الساعه دا خلق تپوس کئیتان د قیامت په باره کې نو قل تو یا په جواب کې اے پیغمبر انما علمها عند الله چې بشک علم د قیامت چې دا خو خاص الله سره ده وما یدریک او څه خبرې ته لعل الساعه تكون قریبا کې دیش چې د قیامت نږدې وي ان الله بشک اختلال عن الكافرین لعنت کړي د کافرانو باندې وعد لهم سعیرا او تیر کړي د غوی د پاره ګرم اور خالدین فیها ابدا حبشابوی دوی په دې ګرم اور کې لا یجدونا نبمومی اغوی خپل ځان د پاره ولیین څوک دوست ولا نسویر او نه څوک مددگار یوم تقلب وجوههم فی النار نو پکومی ورځ چې اړولې کیږي به د دوی په مخونو باندې د دوی مخونه فی النار په اور کې یعنی پکومی ورځ به چې دوی ور داخل کړل شي یا ورناب وتل شي ورناب بستل شي مخونه د دې پور کې یقولون یای بدغه جهنميان یا لیتنا هاي کاش ته مو باندې مو د پاره افسوس تا کاش د دنیا په ژوند باندې به افسوس کوي دا آیت اوس واوري کاش کومګه څه کړی په دنیا کې
اتانا الله چې مونږ د الله حکم منلې په دنیا کې، واتانا الرسول او مونږ د پیغمبر حکم منلې په دنیا کې، نو نن به جهنم ته نه راغلي. نو دوی په دنیا کې څه کړیو؟ د چا حکم منلې و؟ بیا چې د الله او د پیغمبر حکم نه و منلې، به د چا حکم منلې و؟ اوس واوره چې هغه څوک دي. وقالو یای بجهنمیان ربنا یدی غربا انا اتانا، بشکا مونږه خو خبره منلی وا د چا؟ سادتنا د خپل مشرانو. سادات دا په عربي کې سردار ته یی، کته ورته سردار یی، کته ورته ملک یی، کته ورته چودري یی، او کته ورته څه یی. ما خودی سردار خبره منلی وا، ما خودی ملک صاحب خبره منلی وا، ما خودی چودري صاحب خبره منلی وا. نو کما دی الله او د پیغمبر خبره منلی وای، جهنم ته بنوي راغله. او سادات اصل کې یی هغه مشر دا چې هغه دنیاوی مشر وي، یا منبر صاحب دا، یا ایم صاحب دا، یا ایم پی صاحب دا، یا وزیر اعظم صاحب دا، یا د کلی مالک دا، یا د حجره مشر دا، خو چې هغه دیندار نه دا. ګوره هغه مشرخه یو، خو هغه مشرانی چې دینداری دي، هغه مشران چې هغه خلق دین نه اړای شیطان طرف ته، هغه مراد دي ځکه چې هغه مشرکین دي. وکبراءنا او کبرا یی هغه مشران، هغه غټان چې هغه مذهبي مشران وي. کما دا غوی خبره نه منلی، نو ما خو دې غوی خبره او منله، نو ماته صحیح دین و نه خیالو، ماته غلط دین و خیالو، غلط الیاری و خیاله. نو فاضلون السبیل، نو هغه زبیلار کما د سید الیارینا. ربنا ایدی مونږ رب آتهم، ویر کې دی مشران ہوتا، ضعفین من العذاب، دو چند عذاب نا، ولعنهم ولعنت وکپدوی لعنن کبیرا، سخ لعنت. یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو، لا تکونوا کالذین، مکی گئی تاسو پشان دی اغو کسانو، آذوا موسی چې چا تکلیف رسول او موسی علی السلام ته، فبرأه نو بچکړه او مونږه موسی علی السلام بچکړه، فبرأه الله بچکړه ولختلا موسی علی السلام مما دغه خبرنا قالو چې ویل بدوی، وکانه عند الله وجیها، او دغه الخ وو دغه موسی علی السلام د الله په نسبت باندې وجیها، روب ولا عزت ولا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مومنانو الله نو یریږي، وقولوا قولا سدیدا، او یایو ټیک ټاک خبره، سم خبره، برابر خبره. یصلح لكم اعمالکم، نصیب کی تاسو د پاره عملونه دي تاسو، ويغفر لكم ذنوبکم، او معاف کی تاسو د پاره گناهونه دي تاسو. ومن یطع الله ورسوله، او چا خبره ومنله د الله او د الله پیغمبر، فقد فاز فوزا عظیما، نو په تحقیق سره د کامیاب شولو په لوی کامیابی سره. ان عرضنا الامانه، بشکا مونږه پیش کړلو دغه امانت. تشي امانت؟ دغه د دین امانت، د دین مشرولی، د دین علی السماوات، اسمانونو ته، والارض ازمکی ته، والجبال او غرونو ته، فابینا ان يحملنها، نو انکار وکړل هغه چې وچت کړی دغه بوج، واشفقنا منها، او ويردل هغه د خیانت نه چې مونږه به خیانت وشي. نو دغه بوج به چا اوچت کو؟ وحملها الانسان، او اوچت کړلو دغه بوج انسان، انه کان ظلوما جهولا، بشکره د انسان چې دا ډیر ظالم دا او ډیر ناپوهه دا. حکم یو انسان چې څو خیانت کوي، ګوره یعنی واځي مداري دې مواخستله، اوسې به سرتم نشي پر رسوله، خیانت کوي پکې. ليعذب الله المنافقين، دې د پاره چې عذاب ورکړي الله تعالی منافقانو سړو ته، والمنافقات او منافقانو خذو ته، والمشرکین او مشرکانو سړو ته، والمشرکات او مشرکانو خذو ته، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، او چې توبه قبول کړي الله د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو خذو. وکانه الله غفور الرحیم، او دا الله تعالی بخون کې مهربانا. سورۃ السبا دا مکی سورت تا.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي د کمال ټول صفاتنا الله د پاره دی الذي اغلا له ما فی السماوات و ما فی الارض چې داغه د پاره دی هغه چې پس منونو پزمکی کی دی وله الحمد فی الاخرته الله د پاره دا ثنا او صفت په آخرت کې هم او هو الحکیم الخبیر الله حکمت ولدا او خبر دا یعلم ما یلجو فی الارض الله ته معلوم دی هغه چې ننوزی پزمکی کی لکه دا اوبه وما يخرج اغه چې راوځي د دزمکه منها د دزمکه نا وما ينزل من السماء اغه چې نازلېږي اسمان ته یعنی زمکه کې څه شي نوځي او باران وشي زمکه کې او بناوځي انسان مرشي په زمکه مور نه وسو قبر کې خخ کو امدا سي نور ډیر شي زمکه ته ور نوځي دینهم الله خبر ده پاسنه چې وبره چې د باران په شکل کې دینهم الله خبر ده او کوم شي زمکه نه راوځي دینهم الله خبر ده وما يعرج فيها او هغه چې خيږي په اسمان کې دینهم الله خبر ده دینه ملائکه مرادي دینه نیک اعمال مرادي دینه دعاګانې هم مرادي د دې مطلب اصل کې دا ده چې دا هر څه چې کیږي د الله په اختیار کې دي د الله تعالی په اجازه سره دا هر څه کیږي د الله په حکم سره دا هر څه کیږي او هو الرحیم الغفور الله رحم کوونکی او بخښونکی دا وقال الذين كفروا ويي اغه کسان چې کفران دي لا تاتینا چې نبرس متاسعات قیامت نو قل تور تویا په جواب کې اے پیغمبره بلا چې ولی بنرسي وربي لتاتینکم قسم د ما پر رب باندې چې خامخا برچی تاسو ته عالم الغیب چې هغه خبر ده په غیب باندې لا يعذب عنه مثقال ذره نپټیږي الله نه ایو ذره برابر شی فی السماوات ولا فی الارض نه پاس منونو کې ونه پزمکی کې ولا اصغر من ذلك ولا اکبر ان وړو کې دا غینا او لوی دا غینا الا فی کتاب مبین مگر دا هر څه دی په کتاب کې ښکارا په لوح محفوظ کې لیکلی لیجزیا دی د پاره چې بدلاوی کې الله الذین آمنو مؤمنان تا وعملوا الصالحات چې غانی کملی مؤمنان دي اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم دا کسان چې دي دوی د پاره بخنه دا او عزتمن رزق دا والذین سعوا فی آیاتنا او هغه کسان چې کوشش کوي د مو په آیاتونو کې څه د پاره معاجزین چې دوی شکست ورکړي د مو آیاتونو ته یا کمزوری کی دی مو آیتونه نو اولئک لهم عذاب من رجز علیم دا کسان چې دی دوی د پاره عذاب دا هغه عذاب چې هغه دردناک تا وير الذین اوتوا العلم او ګوري هغه کسان یا پویږي هغه کسان چې ورکړی شوی دا هغه ته علم الذي علم دا هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی دا تا ته من ربک د تا د رب طرف نه هو الحق هغه حق دا ويهدي الى صراط العزیز الحمید او خیال کوي اغلار تا چې هغه د غالب بادشاہ لار دا او صفت کړي شوی بادشاہ لار دا چې هغه سیده لار دا وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل او یي هغه کسان چې هغه کفران دي آیا مونږ وخیو تاسو ته یو داسي سړی دا کفران یي ينبئكم چې هغه تاسو ته داسي خبرې کوي اذا مزقتم كل ممزق نو څنګه خبره کوي پیغمبر دا شی خبره کوي چې کله تاسو زری شو پورا زری نو انکم لفی خلق جدید نو بیا به تاسو پیدا کېږو په نوې پیدایش سره نو افتر علی الله کذبا دا اوس دوی یي د کافران یي پیغمبر باندې کې چې دا خو پیغمبر الله باندې دروغ تړي د شي څنګه کې د شي سړی به مړ شي خاورې ری به شي بیا به پیدا شي دا خو د دروغ یي ام به جنتون یا په دې سړی باندې لیوان توب دا بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب نا بلکې هغه کسان چې ایمان نه وروړي په آخرت باندې نو هغه بچوي هغه په عذاب کې وي او ضلال البعید او په لری گمراهی کې وي الم يروا الى ما بين ايديهم اينه ګوري دوی هغه شیتا چې مخکې د دوی نه دا او ما خلفهم اورست د دوی نه دا من السماء د اسمان نو الارض او د زمکینا ان شاء او غړو مونږه
نخسف بهم الارض نو خخب کو دوی مونږه پزمکی کی او نسقط علیهم کسفا من السماء یا برو غرزو اسمان نه و ټوټه د عذاب ان فی ذلک لآیه بشک پدې کی خامخ نخدا لكل عبد منیب د پاره د هر یو هغه بندا چې هغه رجوع کوونکی د الله ته ولقد آتینا داوود او په تحقیق سره ورکړیو موږ داوود علی السلام ته من خپل طرف نه فضلا فضل یا جبال اوبی اے غرونو اوی بی ماهو و طفیرو اے غرونو او اے مرغانو تاسو یو آواز شئی آواز ملاو کئی دی داود علیہ السلام سرا اگر بڑیر کلی انداز کی بے تلاوت کولو دا کتاب تسبیح بیالو دا اللہ نو اللہ پا غرونو و مرغانو تویل چی داود علیہ السلام سا خپل آواز ملاو کئی وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدِ او مونږه نرم کړی وا د پاره د داوود علی السلام الحدید اوسپنا ان عمل سابغاتن چې جوړول به اغاز غری جنگی لباس وقدر او اندازه کول به وقدر مطلب کړی به په کړی کې ملاولا د اوسپنا زنجیر به په زنجیر کې ملاولو فسر د په کړی کې وعمل صالحا او عمل کول نیک نو انی بما تا نو څه مطلب شو دی یعنی کاروبار په باندې نشتا کاروبار کوا څنګه کاروبار کوي چې حلالو کاروبار د کوي خو ورسره وعمل صالحا نیک عمل به هم کولو داوود علی السلام پیغمبرو نو کاروبار سره سره به نیک اعمال کوي د سینا چې خالص د دنیا شي بس انی بما تعملون بصیر بشک از په هغه کارونو باندې چې تاسو کوي لیدون کيم ول سليمان الريحا او سليمان عليه السلام د پاره مونږه ته بیدار کړی و هوا غدوها شهرن د سحر مزل د هوا چې دا به د یوې میاشتې برابر وو ورواوها شهرن او د مخام مزل دا به د میاشتې برابر وو یعنی یوې ورځ کې به د میاشتې برابر سفر وو سحر او مخام تاسو ته ویلی وکنه چې سحر به شام کې وو مخام به افغانستان مسپخین به افغانستان کې وو مخام به بیا شام کې وو واصلنا له اور ونه کړی و مونږه د پاره د اغه عین القطری چنا ولیکړی شوی د تانبه ومن الجن او تبدار کړیو مونږه سليمان علی السلام د پاره پیریان مې عمل بین یدیه چې هغه به مزدوری کولا د سليمان علی السلام په نگرانی کې باذن ربه خو په حکم در رب خپل د کې د سليمان علی السلام خبره نه و چې هغه په خپل تابعدار کړیو پیریان د الله پاک هم د سکړیو و من یزغ نو چا به چې مخ واړول منهم د دې پیریانو نه ان امرنا د مو د حکم نه نزقه من عذاب السعیر نو ور کول به مو هغه ته سخت سزا یعملون له ما یشاء نو جوړولو به هغه سليمان علیه السلام د پاره هغه شیونه کوم شیونه به سليمان علیه السلام غوښتلو یو سلطنت وو یو ابد شیوا ډیرو شنو ضرورت به پخېدو نو دې پیریانو بلګیاو هغه د پاره بیکارونه کول مم محاریبا اوچت محلونا مطلب عبادت خانه به جوړولې جمعتونه به جوړول وتماثیلا او داسی آبادیانی چې هغه باندې به نقش چولو بهترین نقشونه به چول په باندې وجفان او لوی لوی لوخي کل جواب پشان د طلاب پشان د غټ غټ لوخي بو وقدور الراسيات او دیګنا چې په یو ځای به پراته و درانه چا به خوڅولې نشو نو اعملوا آل داوود شکرا نو عمل کوي اے د داوود علیه السلام اولاد د شکر ادا کوي وقلیل من عبادی الشکور اور ډېر لږ دي د ما بندگان الله فرمایي چې هغه د ما شکر ادا کوي نو فلما قضینا علیه الموت نو کله چې مونږه حکم وکړلو په سليمان علیه السلام باندې د مرګ ما دلهم نو خبر نکړل پیریان نو خبر سليمان علیه السلام مړو تکیای والی وا په خپل امسا باندې نو سليمان علیه السلام باندې په تکی باندې مړ شو او چاته پتم نه و پیریانو د خیالو چې کدا ویلاړ دا لیمونی ګرانی کوي نو امسا ته وینه ولګیدو او وینو خړلو د وجه نامسا ماته شو سليمان اسلام راو ورځدو هغه نه بعد پیریان خبر شو چې دا خو مړو نو دینه دا معلومیږي چې پیریانو سره د غیب علم نشته دا
ما دلهم نو خبر نکړل پیریان علی موته په مرګ د سلیمان علیہ السلام باندې الا دابۃ الارض مگر وینه د زمکه تاکل من ساعته چې خړل به امسا د سلیمان علیہ السلام نو فلما خر نو هر کله چې را پریوتو سلیمان علیہ السلام تبینت الجن نو غنا بعد پوښول پیریان الله کانوا یعلمون الغیب کاش کچری وی هغه په دله په غیب باندې نو پیریان په خپل زمو غیب نه خبر په غیب نه پویګو نو مال بثو فی العذاب المهین